نن درته د هند په اړه یو راپور لرم، تمه ده تر پایه راسره پاتې شئ او زما چینل سبسکرایب کړئ. وایي چې هند یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د جنسي فقر په لوړ مقام کې ځای لري، چې هر کال پکې په زرهاو د ناوړه تیرې پیښې ثبتېږي. د سپټمبر په 14مه نیټه په یوې 19 کلنې نجلۍ ډله ییز تیری شوی و چې وړمه ورځ یې په روغتون کې ساه ورکړه. دا په هند کې کومه د حیرانتیا خبره نه ده چې په یوې نجلۍ باندې تیری شوی وي. په کوچنیو ماشومانو هم ډېرې پیښې ثبت شوي. په غالب ګمان چې په 2013 کې په یوې مسلمانې کشمیري نجلۍ چې عمر یې د 8 کالو په شاوخوا کې و، د هندوانو لخوا پرې ډله ییز تیری شوی و او بیا ډېر وخت د هندوانو په عبادت ځای یا مندر کې ساتل شوی و چې بیا مړه شوه. د راپورونو له مخې په 2013 میلادي کال کې په هند کې په هرو 15 دقیقو کې پر یوې ښځې یا نجلۍ باندې تیری کیږي. خو اوس BBC په یو راپور کې ویلي چې په نږدې ورځو کې یو 30 کلن ځوان په یوې 80 کلنې ښځې جنسي تیری کړی، چې یو څه د حیرانتیا خبره ده. د BBC د راپور له مخې دا 80 کلنه ښځه به هره ورځ د کور مخ ته د شیدو راوړونکي لپاره ولاړه او شیدې به یې ترې اخیستې، چې په دې ورځ دا 30 کلن ځوان راغلی دی او ورته یې ویلي دي چې نن د شیدو والا نه راځي، راځه چې نږدې دوکان ته دې یوسم او شیدې درته واخلم. ښځه هم ورسره روانه شوې وه او په لاره کې یې یو کروندې ته بوتلې وه او هلته یې پرې ناوړه تیری کړی.